ولسمه پاره ده د اول رکوع مابین 106 نمبر آیات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. لکه څرنګه چې په تیرو آیاتونو مبارکو کې د منافقانو خصلتونه او عادتونه بیان شو، په دې رکوع مبارک کې به الله په د منافقانو یو خصلت ذکر کړي او د منافقانو یو د سبب بیان کړي. اشاره دې خبره ته کېږي چې د منافقانو عادت دا ده چې د مؤمنانو په ضد باندې دسیسې جوړي، د مؤمنانو په خلاف باندې پلانونه جوړي. منافقان همیشه د کفارو د پاره کار کوي، د اسلام په ضد باندې د مؤمنانو په ضد باندې کار کوي، د اسلام په جامه کې کار کوي، ځان ته مسلمان معرفي کوي. ډېر خلک پې غولېږي، ډېر خلک پې غولېږي، خلک یې طرفداري کوي، خلک ورسره همدردي لري، خلک ورسره همکاري لري، خلک یې په پټو رازونو باندې خبر نه وي. ستا خلک څه هدف لري، څه کار لري، ظاهر یو رقم ته او باطن دا رقم ته. د موجوده عصر کې مؤمنان چې ښکار شوي د منافقانو د لاس نه ښکار شوي دي. دا خلک در پرده کارونه د بل چا دپاره کوي، حقیقت کې نوم بل څه ځان باندې ږدي. دا داسې یو پټ پټ رازونه وي چې ګوره رسول پاک علیه السلام د خلکو د راز نه خبر نه و. الله پاک پیغمبر اسلام خبر کړ چې منافقانو داسې یو دسیسه جوړه کړې، د اسلام په خلاف باندې جوړه کړې. پیغمبر اسلام بیا عکس العمل وکړ د منافقانو په خلاف باندې. چې د پیغمبر اسلام زمانه کې د خلکو دا کارونه کول، اوس په دا کارونه نه کېږي، خامخا دا کارونه به کېږي. ګورئ د پیغمبر اسلام زمانه کې یو کس و، کله چې پیغمبر اسلام مهاجر څه مدینې منورې ته ابو عمرو راهب، دا د خزرج قبیلې څخه و. دا سړی ولګېد نصراني څه چې نصراني څه رسول پاک علیه السلام چې کله لاړ مدینې منورې ته، دا کس د پیغمبر اسلام په خدمت کې حاضر س. رسول پاک علیه السلام سره بحث مباحثه وکړه او د پیغمبر اسلام په خبرو باندې قناعت ونه کړ. او دا خبره د ابو عمرو راهب وکړه چې زما او تا په مابین کې چې هر سړی په ناروایي، هغه د الله په د خپل وطن نه په سفر کې د خپل وطن نه د خپل اقرباو نه لرې الله تعالی دې څه کړي، مړ کړي. یوه دا خبره ده وکړه. بله دا خبره ده وکړه چې هر څوک چې ستا خلاف کوي زه به د هغوی سره همدردي کوم، زه به د هغوی سره کومک کوم. هر څوک چې ستا په خلاف باندې جنګېږي زه به د هغوی سره څه کوم، ملګرتیا کوم. ستا په خلاف باندې به زه څه کوم، د هغوی سره ملګرتیا به کوم. دا خبره چا وکړه؟ ابو عمرو وکړه. دا نصراني شوی و. دا سړی چې کله پیغمبر اسلام مدینې منورې ته راړ، دا سړی راغی مکې مکرمې ته او د مکې خلکو سره په ټولو جنګونو کې برخه اخیستله، تر دې پورې چې پیغمبر اسلام د حنین جنګ وکړ او د حنین د حوازن قبیلې چې شکست کله وخوړ. دا یو مضبوط خلکو په عربو کې د خلکو چې شکست وخوړ، دی د عربو نه لاړ شام ته لاړ، هلته د هرقل باچا ته لاړ. هلته چې کله لاړ د هرقل غوښتل چې د هرقل باچا پوج د اسلام په خلاف باندې څه کې استعمال کړي او هغه راپاڅي. دلته خو کارونه شو، اوس هلته لاړ انګرېزانو ته لاړ. دی خو په خپل هم نصراني و، هلته لاړ. کله چې لاړ دی وخت دی ولګېد مدینې منورې ته چې کسان راولېږل منافقانو ته، هغوی سره یو سازش جوړ کړ چې تاسې د قبا د جومات تر څنګه نږدې د کلي کې نږدې دلته یو جومات جوړ کړ. نوم به یې د جوماتي، نوم به یې دا چې دا جومات ته ضعیف او کمزوري خلک دلته راځي، ټول خلک مسجد قبا ته نشي تللی، هلته جمع نشي کولی، خلک معذور دي، خلک کار لري، خلک کسب لري. جومات به جوړ کې، په دغه ځای کې به د منافقانو اسلحه او ارڅ به په دغه ځای کې وي، او دا به د هغه نصرانیانو دپاره او د هغه خلکو دپاره د هرقل د باچا او د ابو عمر دپاره به څه دلته یو انتظارګاه به وي. که دا خلک راځي دغه ځای کې به دغه ځای چې دا کوم د جومات په نوم جوړ شوی ده،
په دې ذریعہ باندې به مطلب څه کېږي دا نصرانیانو سره به رابطه کېږي تعلق به جوړي د هغوی په دغه ځای کې یو لاس پیدا شي کله چې نصراني باچا هرقل باچا په مدینه باندې حمله کوي تیار ځای به وي خلک به وي دغه تنظیم به وي تحریک به وي نو دوی به ډېر په اسانۍ باندې په رسول پاک علیه السلام باندې غالب رسي هر وخت چې کفار په مسلمانانو باندې جنگ کې اول په مسلمان کې جای ګوري مسلمان کې پټن ځای ګوري کله چې ځای پیدا کې بیا وروسته دوی لګېږي څه کوي حمله کوي د انګریزان چې کله افغانستان ته راتله اول ولګي د شمالي ټلوالې سره څه کوي غوټې پیسې ورکړي هغه په خپل اعتماد کې ونیول پس لغه دوی په مزار باندې خپل پوځ څه کوي ورکتک او په دنیا په کروڑو ډالر مطلب راوړو د خلکو ته ورکړه د خلکو په اعتماد کې ونیول او پس لغه بیا طالبانو په خلاف باندې جنگ شروع ک ځکه چې علاقه کې سړی خپل څوک نه لري لار نه لري په غزه باندې جنگ او جګړه کول ډیر سخت کار ده فکر هم ورسېده لہذا کله چې د جماعت آباد دی راغله پیغمبر اسلام 200 منافقانو دغه جماعت آباد دا 200 منافقانو خپل منځ کې رازو عام خلک مؤمنانو مول جماعت جوړ څه خلک خوشاله او دلته به منځونه کېږي او معذور خلک بلند دلته راځي هر چا خوشحالي کوله چې ورو جماعت جوړ څه برابر څه آبادي ده جوړه شو او دا د منافقانو منځ کې خپل راز پیغمبر اسلام مبارک د تبوک د غزا په تیاری کې دا منافقان راغله پیغمبر اسلام ته ویل چې یا رسول الله تراس په جماعت کې منځو کې دا جماعت برکت سي پیغمبر اسلام مبارک تو فرمایي زه مصروفي ما د تبوک د غزا په تیاری کې مصروفي کله چې تبوک نه واپس هم نو جماعت به درس مونږ به پکې وکم د جماعت افتتاح به وکړو مثال په افتتاح د جماعت به پیغمبر اسلام مبارک تبوک ته لاړ کله چې بیرته راته مدینې ته رسېدلی نه و چې الله په دا جریان ورته وویلې او الله تعالی وفرمایل چې دا نوم د جماعت خدا د خلکو د ضرر دپاره جوړ کړی د مؤمنانو د تفریقې دپاره جوړ کړی چې مؤمنانو په مابین کې تفریقه راسي جدایي راسي او دا د کفارو دپاره د هغه ابو عمر راهب دپاره د کس دپاره قسم د ناستې ځای ده د هغه د پټن ځای ده د هغه د پټېدلو ځای ده دا به د کفارو دپاره به راسي دا یو مرکز په دغه ځای کې او دلته به دې ځای نه به د اسلام په خلاف باندې کار شروع کېږي کله چې خلک حمله کوي د خپل مرکز ته به ځان رسوي دلته به تیار کسان برابري او دې ځای نه به کار شروع کېږي پیغمبر اسلام مبارک چې د خلکو په راز باندې خبر سه رسول پاک علیه السلام مبارک ولګي کسان یې ولیږل دغه جماعت ونړوئ جماعت یې ونړو د جماعت یې اور واچو دا جماعت یې وسوځو بیا ونړو ختم یې چې ختم یې که میدان یې چونکې دا خو ډېر منحوس ځای او ډېر سپېره ځای دا ځای چې کله پیغمبر اسلام راغی دا ځای داسې هوارو پیغمبر اسلام مبارک یو کس ته وویل چې ته ځای نه لرې په دغه ځای کې ځان ته کور جوړ کړه هغه ویل یا رسول الله په دې سپېره ځای کې به زه څنګه کور جوړ کړم خو پلانی سړی بیخي قریب د ځای نه لري که هغه ته یې ورکړي هغه ولګېد هلته یې کور پکې کورکی پکې جوړ کړه چې کله جوړ یې کړه دغه سړي چې د څومره وخت دغه ځای کې کور و چېرته مطلب بچی وی ونه سو دغه سړي په دې کور بیا هغه سړي کور پرېښوده چې کور پرېښود دا ډېران ځای څه په دغه ځای کې و نه چېرته چرګې هګۍ اچولې ده نه چېرته کوترې یا چېرته مرغۍ جاله پکې نه ده اچولې بچی نه ده سوی داسې یو سپېره ځای اوس هم دغه ځای کنډر پروت ده او مرداري ګن خلک پکې اچي په هغه ځای کې مقصې وران او جال سن تاریخه پروت دا د منافقانو څه وروره دسیسه وه د جومات مسجد زرار وایي یو ضرر ده یو زرار ده ضرر دا معنی چې زما په یو شي کې ځان ته ګټې بل چاته مې تاوان دې ته ضرر وایي خپل ځان ته ګټه رسوم خو بل چاته تاوان رسوم زرار دا معنی چې نه ځان ته ګټې نه بل چاته ګټې بل چاته ضرر پکې رسوي دې ته زرار وایي دغه مسجد جوړ کړه لہذا رسول پاک علیه السلام سره عمل دا رقم ته څه وکړه عمل وکړه علما کرام فرمایي محدثین فرمایي هر هغه ځای کې چې جومات تر څنګ بل جومات جوړېږي په دې لپاره چې په دې کلي کې تفریقه راسي په دې کلي کې مخالفت راسي په دې کلي کې پاټ بازي راسي په دې کلي کې عداوت راځي د جومات حکم د مسجد زرار ده ځکه دا جومات دې دپاره نه جوړي چې خلک پکې عبادت وکړي دې دپاره جوړي ستا د خاص یو پارټۍ دپاره څه شي وروره دا د محاربې او د جګړې ځای جوړ سي دا د یو چوڼۍ سي او د خلکو د تفریقې او د خلکو د مخالفت دپاره څه شي وروره یو ځای جوړ سي
لدينا معرفه هر هغه ځای چې جوړیږي چې د مؤمنانو په ضرر باندې هغه باید څه ونړول شي څنګه شي ختم شي ځکه چې لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې چا لپاره ضرر ورسېده نشته دا د منافقانو سو یو د سو چې جوړ کړي و دغه منافق نوم شو دا غټ ابو عمرو راهب دا د حنزله رضی الله عنه پلارو زوی هغه صحابي و چې کله شهید سم ملائکه ورته غسل ورک او یا زره فرشتي دغه جنازې ته راغلي غسل ورته ملائکه ورته ورک او پلار سورو رهان داس یو لوی کافرو د اسلام په ضد تمام عمر څه شورو رهان او دغه سی بیا د مرس په سفر کې مرس د کور د اقربا د هر چا لري مرس او کوم خیره سي کړي وغه خیره په خپل حق کې څه شعور را قبول شو مطلب خو رسید کوونه رس لن خبردار چې منافقان په هر دور کې ستا او ډیر خلک په غلطيږي ډیر خلک په خطا کیږي او خلک یې مرګتیا کوي خلک سره کومک کوي خلک سره مرسته کوي او چې پیغمبر اسلام د منافقانو پر راز خبر نشو نه پوهیږي ترڅو چې الله پاک پوه نه ک ما ته به څه پوه شو په دې باندې چې هغه دور لوی عقل منو او د دنیا عقلونه یو طرف ته د پیغمبر اسلام عقل بل طرف ته هغه دی په د څه په نه پوهیدل ما ته به دی په د څنګه پوه شو دا امت څنګه کار کړي د منافقانو کار کړي څو د انګريزانو د پاره کار کوي ورور څو د يهوديانو د پاره کار کوي څو د چا د پاره څو چا د پاره کار کوي ظاهر یو سوي اندرون سوي ورور بل سوي داسې مشکلات مطلب په هر دور کې ورور شته الله پاک فرمای والذین کسان نتخذوا چغوی نیو کړه د مسجدن جمعات والذین کسانو نتخذوا چې جوړ کړه د مسجدن جمعات ضرارن لپاره ضرر د مؤمنانو ضرارن لپاره د ضرر د چا مؤمنانو وکفرن او لپاره د کفر وتفریقا او لپاره د جدای را وستلو وتفریقا او لپاره د جدای را وستلو بین المؤمنین ما بین د مؤمنانو کې ځکه د جمعه د مسجد قباء د جمعه ترڅنګ جوړ ده وختل چې د مؤمنانو په ما بین کې تفریقه راولي د مؤمنانو د جماعت او د مسجد قباء چې پس د حرمین شریفین د جمعه نه ورسته مقام هغه د مسجد قباء د جمعه مقام ده د بیت المقدس نه غیر پرته ورستنه جمعه په جمعهتونو کې لوړ جمعه د مسجد قباء جمعه ته چې په هغه کې دوه رکعات مونږ کول د عمره ثواب لري دومره ثواب د مطلب فکر ورسېده پیغمبر اسلام مبارک سره مهاجر سره مدینه منوره ته د مسجد قباء بنیاد کې خود او دغه جمعه ته څه کور جوړ ک لہذا دغه جمعه په خلاف باندې ولګي څه چاري وکدابل جمعه ته جوړ ک د خلکو منځ کې تفریقه را وستله وتفریقا او جدائی را وستله بین المؤمنین ما بین المؤمنانو کې وارسادا او دا د کیناستلو یو ځای وو لمن هغه چا لره حارب الله چې جګړه د الله سره کوله او رسوله د الله د رسول سره کوله من قبل مخکله دینه چې ابو عمرو راهب و ارسادا انتظار خانه و د انتظار ځای وو و ارسادا او د کیناستلو یو ځای وو لمن هغه چا لره حارب الله چې د الله سره دشمنی کوله ورسوله د الله د رسول سره دشمنی کوله د غنوم سو ابو عمرو راهب من قبل مخکله دین کله چې منافقانو په حال باندې پیغمبر اسلام خبر سره او منافقان راټین کړه منافقانو قسمونه خوړل چې مخ ولا کڅو هدف نست نور خالی جمعه تم جوړ کړه دا چې دا کمزوري خلک مسجد قباء ته نست لاله است ضعیف او سپینګری او مطلب دا معذور خلک د غزې کې مونږ کی ازمو خو نور څه هدف نست نور څه مطلب نست قزمونه ته سب خټینګ کړه ولا يحلفن وخمخادو قسمون خوري منافقان څه خوري ولا يحلفن وخمخا منافقان قسمون خوري ان اردنا من اراده نه کړي د جمعات په جوړولو کې ان اردنا من اراده نه کړي د جمعات په جوړولو کې الا الحسنى مگر نیک اراده م کړي د نیکی اراده م کړي چې خلکو ته خیر ورسیږي اسودګي پیدا شي راحت پیدا شي والله يشهد الله گواہی کوي انهم دا منافقان لکاذبون دروغجن دي منافقان څه دي دروغجن دي دي دا دروغ وای دا د کفارو د پاره یو پټنځای وو چې د غزې کې آباد الله پاک پیغمبر اسلام منه ک چونکه پیغمبر اسلام خو اراده و غختله او د خلکو چې د غزې کې منځو کې
د جمعات افتتاح وکي الله پاک فرمای لا تقم درېګا فيه په د جمعات کې ابدا هیڅ چیرې لا تقم درېګا فيه په د جمعات کې ابدا هیڅ چیرې او کله چې مونږ کې په کوم ځای کې مسمونځ کوه مسجد قباء کې مونږ کوه ځکه دغه جمعات په تقوا جوړ شوی ده په ښه نیت جوړ شوی ده لمسجد خامخا هغه جمعات اسست چې هغې بنیاد کې ښودل شوی ده علی التقوا د الله په یره باندې لمسجد خامخا هغه جمعات اسست چې دغه بنیاد جوړ شوی ده علی التقوا په تقوا باندې د جمعات مسجد قباء وایي دا تقریبا د مدینه منورې څخه 3 کیلومتره کې لري ده من اول یوم د اول ورځې نه کله چې پیغمبر اسلام مهاجر څخه مدینه منورې ته قباء ته لاړ 3 ورځې په قباء کې قیام وکړ پاتې شه او په دغه ځای کې د مسجد قباء بنیاد یې څه کړ شاباس یې کېښود نو دغه جومات چې په تقوا جوړ شوی ده احق ډېر لایق ده ان تقوم چې ته ودرېږې فيه په دې جومات کې احق ډیر لایق ده ان تقوم استو درېږي فيه په دې جماعت کې فيه رجال فدی کې سړی دي فيه رجال فدی کې سړی دي يحبون خوخي ان يتطهروا چې ځان نه خپاکي دې کې د خلستا چې د خپل نظافت او د خپل طهارت ډیر خیال ساتي فيه رجال فدی کې سړی دي يحبون دي من لري ان يتطهروا چې ځان نه خپاکي رسول پاک علیه السلام لاړ دي خلکو نه پوښتنه وکړه چې الله پاک ستاسو صفت په کلام پاک د پاکي کړی ده تاسو څه پاکي لرئ د خلکو ورته وویل د مدینه منورې خلکو چې د استنجا په اوبو نه کوله خالي استنجا به په کاڼي باندې کوله او دس به کوو لیکن استنجا په څه نه کوله په کاڼو باندې اوبو نه کوله دوی ورته وویل چې موږ لګېږو یو استنجا په څه کوو په کاڼي باندې کوو لوټه باندې کوو بیا وروسته استنجا په اوبو باندې کوو دا نظافت موږ خیال ساتو فکر ورسېده نو لهذا رسول پاک علیه السلام دا خبره تایید کړه چې او خبره دا ده اوس مسله دا ده چې یو سړی استنجا کوي باید اول ځان خپل وچ کړي ځان وچ کړي خپل اودسمات یې ښه مطمئن کړي چې اودسمات یې وچ شوی ده پس لغه بیا استنجا په اوبو باندې وکي او بیا څه وکي او دس وکي دا سینه چې په یو ځای باندې کینه هم استنجا کوه او هم ورور معذرت رپه کوه هم را پاسېږه هغه ځای کې بیا کینه ورور او دس کوه څه پته لګي او دس ته وچ ده او که څنګه نه ده وچ نه ده دا معلومات خو نه کېږي که نه معلومات خو تا ته ونه شه بله خبرداره چې کله چې یو سړی لګېږي مطلب پوهېږي چې داسې کینمه او دسمات یې داسې کینمه چې صحابه کرامو خوراکونه پخوا دومره نه وو صحابه کرام به داسې کېناستل لکه څنګه چې یو وزه پچه کوي فکر داسې به کېناستل هغوی بدن باندې به اثرات نه په لوټه باندې به مشکل رپه کېده حاجت به دوباره څه ته نه ورور استنجا ته نه اوس استنجا په اوبو باندې وکړي چونکې اوس خوراکونه زیاتې غوړ استعمالیږي نو کله چې انسان او دسمات ته کښېني کله چې راپاڅېږي ځان صفا کوي په لوټه باندې نور هم دا چټلي زیاتېږي او کله چې چټلي 1 روپۍ ته ورسېدله دا غټه روپۍ کلمه دارې په اندازه باندې د غذا چټل څه بیا د غذا استنجا کول فرض دي واجب دي چې خامخا استنجا وکړي او کدی نه زیاتو بیا فرض ده که 1 روپۍ اندازه چټلی و د غذا کې بیا څه د وروره واجب ده کدی 1 روپۍ نه کم او سنت ده کدی 1 روپۍ نه زیات او بیا فرض ده اوس مسله د فرضیات تر رسیدل د وروره پی کول صاحب استنجا خامخا وکړي ولې خوراکونه به خوند شوي زیات شوي دي وړ استعمالیږي خلک نرم کینی کله چې بیا ځان پاکي په لوټه باندې نو چټلی سوا کېږي او پاکېږي نه بیا به استنجا څه کوي شاباسي خامخا کوي او صحابه کرام حالت خدا رقم ته چې هغوی په دغه طریقه باندې کېناستل نو لهذا هغوی بیا ضرورت نه چې استنجا په څه باندې وکړي په اوبو باندې وکړي اوس هم یو سړی که دا رقم ته کېناسته بالکل وچ کېناسته او په لوټه باندې مشکل حل کېده که استنجا په اوبو ونه کړه مونځ کېږي مشکل نشته دغه استنجا بیا سنت ته مطلب واجب نه ده په خبر خو پوه شوي که الله پاک فرمای فيه په قباء کې رجال سړي دي يحبون خوخي من لري ان يتطهروا ځان خپاکي والله الله پاک يحب المطهرين منکي خپاکونکو سره څوزي خصپای کوي نظافت کوي الله تعالی دا وی سره مين لري دا وجه د اسلام کې
جمعې په ورځ باندې غسل سنت ته، احرام کې سنت ته، اختر کې سنت ته، غسل بکی سړی نظافت بس آتی، صفائی بکی، صفائی جامه به پاک ساتي، فکر ورسېده جیب به پاک ساتي، مونږ به کوي. افمن ایا هغه څوک اسس بنیاده چې هغه اسس بنیاده چې مضبوط کړی دا بنیاد آبادی دغه جماعت علی تقوا په تقوا باندې. افمن ایا هغه څوک اسس چې هغه څه بنیاد اسس چې مضبوط کړی دا بنیانه بنیان د چا ورته د جماعت علی تقوا په تقوا باندې من الله د الله نه ورضوان د الله په خوښي باندې خیر دا غوره ده امن یا هغه جماعت اسس بنیاده چې مضبوط شوی ده د هغې بنیاد علی شفا جرفین په غاړه د کند باندې هارن چې پرېوتونکي وي فنهار به د وغورځېږي په دې کند باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې. افمن ای هغه جماعت اسس بنیانه چې کېښودل شوی ده د هغې بنیاد افمن ای هغه جماعت اسس چې کېښودل شوی ده بنیانه هغه بنیاد دغه جماعت علی تقوا په تقوا باندې من الله د الله په یېره باندې من الله د الله نه ورضوان د الله په خوښي باندې خیر ای دغه جماعت بهتر ده امن یا هغه جماعت اسس بنیانه چې ایخه دا بنیاد دغه علی شبا جرفین په غاړه د کند باندې هارن چې پریوتون کې وي فنهار به د ورځي په غي سره په نار جهنم په د جهنم کې. والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي ظالم قوم ته. معنا دا کفار کوم بنیاد ایخه دغه بنیاد انجام به شابه جهنم بوي او د مسجد قباء بنیاد کې خود شوی ده دا د الله د رضا په خاطر باندې کې خود شوی ده. نو بیا چې پیغمبر اسلام په کوم ځای کې منځو کې مسجد قباء کې نه مسجد زرار کې لا يزال همیشه بوي بنیانهم هغه بنیاد د دوی الذي هغه آبادي د دوی الذي هغه آبادي بنو چې دوی جوړ کړی دا ریبتن دا بشکوي په قلوبهم په زړونو دوی کې لا يزالو همیشه بوي بنیانهم هغه آبادي د دوی الذي هغه آبادي بنو چې دوی جوړ کړی دا ریبتن دا بشکي په قلوبهم په زړونو دوی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر که ټوټه زړونو دوی. معنا دا خو دوی وغټه د سیسوا د څنګه سونه شنډه سو همیشه به دي سي دغه د سبب دی په ذهن کې دا ولې شنډه سو ولې ناکام سو. والله الله پاک علیم ده حکیم حکمت والا. صدق الله. یا الله پاک ناستین په خپل دربار کې قبول منظور الہ متعلم د خپل دین نصیب کا عملونم الله تعالی اصلاح کا د منافقت عادتونه مساته د خصلتونه مساته الى د منافقانو په دام کې الله تعالی مراوله الله د منافقانو په دام کې مراوله الله د منافقانو په دام کې الله تعالی مراوله زندګي د انکانو صالحان تر څنګه نصیب کا ټول معاملې الله تعالی په تقوا او پرهیزګاری باندې نصیب کا پریشانګان الله تعالی ختم کا ورزانم الله پاک جوړ کا اوایجم الله تعالی سر ته ورسوه منګه والدین ټول حقدارانو بخنه نصیب کا د موجوده د افغانستان مشکلات الله پاک رفع کا په خیر الله تعالی په تو ورسوه.